د ښځې سره نکاح شوې اوس د دغه ښځې د خور سره خو نکاح ناروا ده خو که سړي دغه ښځې خور ته په شهوت لاس وروړ دا موږ دا حرمت مساهرت صرف په زنا پورې نه ده خاص د واعد جما هم په حکم د جما کې دي خپل خوخینه په شهوت لاس ورور مچې تر واخسته غېږي ورکړه د خپل خزه یا جما ور سره وکړه خپل خزه په حرام کېږي کنه وینا عمل خو ځان ته خبره ده چې ګناه ده خو حرمت مساهرت لاندې باندې ځي اطراف ته نه ځي اوس مو ویلې چې دا یو خور دی په نکاح چې هغه مړ شي ابل بیا په نکاح کوي شي کنه شي په نکاح کولای خو دغه د سره جماع مرغلي دی وخت هم تیر شوی ده خو دیغه باوجه دیغه بل سره نکاح دروا کیږي نو حرمت مساهرت طرفین ته نه ځي یو خاطه بل خاطه لاندې باندې ځي که کونډه خزه د مخایا سړي دی کونډه سره زنا وکړه لوري ناروا ده نکاح نشکړای ور سره که لور سره دی زنا وکړه مور ناروا او عین نکاح کې هم دغه څه د خو د زنا صورت ته لور سره د نکاح وکړه اوس مو نه ویل چې خو کې مؤبد حرام شوه لاندې باندې حرمت مساهرت چی دوم صورت دا خو چې یوې خور بل خور خبره وا سړی دی و الک سره بدعملی وکړه اوس کدی جنکی سره بدعملی وکي دی جنکی مور خو بیا په ټول عمر ذاتی ورته ناروا ده خو کدی الک سره بدعملی وکړه بیا دغه الک مور کونډه شو دای په نکاح کې نکاح کوي شي کنه باځي موي جدام نشي په نکاح کولای خو موږ حرمت مساهرت چې راځي په علاقه د جزئیت راځي د بعضیت راځي سړی چې د ښځې سره جما وکړه دغه ښځې نه اولاد پیدا کیږي دا اولاد د دواړو شریک شو لکه د سړیم جز شو د ښځې جز شو علاقه د بعضیت راځي په خپل جز باندې انتفاع حرامه ده عقل خداوي چې د خپل ښځې دیم دی و اولاد نه بعد ذاتي حرام شي خو هغه د ضرورت په بنیاد باندې جایزه ګرځیدلې دا جزئیت علاقه خو د ښځې په جما کې راځي د الک سره د بدعملی نه الک بلاربیږي زوی تر پیدا کیږي نو علاقه د بعضیت نه پیدا کیږي بل طرف ته راغله د خواکې سره خدای نه خسته سړي زنا وکړه د خپل ښځه په سړي طلاق کیږي کنه او مخکې موږ ویل چې دواعیم په دغه حکم کې دي خواکې ته په شهوت لاس ورور خواکې ته غېږ ورکړه دغه ځای کې ډېر احتیاط کوي اکثره نکاحې ختمې دي دا دوی خواکې شفقت بولي زوم ته غېږ ورکړي په مخې مچوي شفقت په بنیاد وای مچول به شهوت دینه دا مچول خپل شهوت ته نو د خواکې سره ډېر احتیاط پکار حتی ستړی مچ وسره کېم کوشش دا وکړه څادر په لاس وي ولې شهوت غیر اختیاري ده که شهوت پیدا شو لاړ ځای خپله ښځه طلاقه شوه او بیا د جواز د ارم نه پیدا کیږي حرمت مساهرت مؤبد راځي نو د خواکې سره سړي زنا وکړه بدعملي وکړه خپله ښځه په طلاقه کیږي کنه بعضې ائمه وي دا حرمت مساهرت نعمت ده نعمت په جائزه طریقه حاصلېږي زنا خو حرامه ده په حرامه طریقه باندې حرمت مساهرت نه راځي نو ښځه نه طلاقه کیږي موږ وایو چې نه علت حرمت مساهرت مخکې موږ ویل چې جزئیات ده هغه که په زنا وي جزئیات راځي او که په نکاح وي جزئیات راځي وروسته وایي چې دا حرمت مساهرت چې د خواکې سره زنا وکړي ښځه په سړي طلاقه کیږي زنا شرطه که د وعیم په هغه حکم کې دي نو څوک د حضرت ابو هريره وی حتی یلتزقا دا معنا چې جما وسره شرطه که د خواکې څمله ولا جما ورسره وکړه بیا حرمت خپل ښځې راځي په مقدماتي امور کې نه راځي موږ مسلک دا ده چې د وعید جما په حکم د جما کې دي چې په حکم د جما کې شو نو ښځه طلاق کیږي اوس موږ تاسو چې فقه شریف جزئیات وګورو دلته کله دغه شریط چې سړي پام وي د وعید جما په حکم د جما کې دی الته چې دواعي په دواعي تو پاتې شي
دغه ځای ته چې پیږي اوس لمس به شهوت څه شي ته ویل کېږي سړی لاس ورکو د سړی عورت مخ یا مخ کې پروت و جګ شو ذکر جګ شو یا جګو مخ کې حرکت شروع کو دغه اوس داعی ویل کېږي دا چې په دغه حال پاتې شي دا د شهوت سوچ د زنا سړی سره وي دا په حکم د زنا کې ده او که ختم شو حکم د زنا کې نه ده اوس ختمېدنې په دې راځي نبی علیه السلام ویلې چې باندې د په پردۍ ښځې نظر ولګېدو زړه دې لاړ مائل شو شهوت پیدا شو زر راشه خپلې ښځې ته د خپلې ښځې سره جما وکړه چا داعي نشي پاتې سوچ په ختمېږي اوس نو کله داسې پېښه یي خواښې مخکې وختو کې دا جزیات چې ذکر کوي لکه په آس د سړي سره سپاره ده نن سبا خو په سکوټر وي یا په موټر کې وي خواښې د شانه د سړي سره په آس سپاره ده مخه یې د خواښې تی سینه د ځوان سره لګېږي دلته سړي ته شهوت پیدا شو نو دا شهوت ختم کی چې نکاح ختم نشي ختمېدنې څه صورت ته قصداً د استمناء بالید وکړي په لاس باندې د انزال وکړي چې دا داعي پاتې نشي چې انزال وشو بیا نو دغه مخکې شهوت غلط شو داعي الی زنا نشو په حکم د زنا کې نه د اصل خو علاقه د جزئیات ته جزئیات خو هلته راځي چې داعي په حکم د داعي کې پاتې وي وای کوشش دې وکړي چې په بل لار انزال وکړي چې انزال وشو بیا داعي په حکم د داعي کې نه پاتې کیږي نو بیا به حرمت ناراضي